أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو السلام علیکم. په پیج نمبر 51 باندې دلته موږ یو ټیبل راکړلی اکټیویټي د 4.3 رائټ یس اور نو ان د ګیون ټیبل. وایي تاسو په دې ټیبل کې یا یس یا نو په دې دا کالم دي تاسو له درکړلی په دې کې تاسو یس یا نو په دې خانو کې ولګوئ چې په کم کې پکار یې هلته یس ولګوئ کم کې پکار یې هلته نو ولګوئ. صحیح ده. او دلته کې تاسو له د پولوشن ریزنز درکړلی چې دا ریزن یې زموږ سره د دې سره به کم پولوشن چې دی دا جوړیږي ایر واټر او لینډ پولوشن. صحیح ده. دا درې قسمه انوایرمنټل پولوشنز دي. نو په دې کې لا اولنی چې دی کټینګ اپ ټریز نو دا ایر پولوشن او لینډ پولوشن چې دی نو دې ته دی وی ایس لیکلی دی او واټر پولوشن چې د دې سره د دې څه واسطه نشته. نو ایر پولوشن د دې په وجه باندې جوړیږي ځکه چې فرش اکسیجن چې دی نو دا مونږ د ونو نه حاصلوو که نه پلانټس ټریز وغیره دا چې مونږ له فرش اکسیجن راکوي. او لینډ پولوشن چې دی نو مطلب مختلف نیچرل کم ډیزاسټرز چې دي ایروژن چې کېږي سایل ایروژن هغه به کېږي. لینډ پولوشن هم د دې په وجه باندې جوړیږي. کټینګ اپ ټریز چې کله وي دا دوه قسمه پولوشن چې دا به زموږ سره جوړیږي د دې د وجې نه. صحیح ده. بیا دی پلوټډ واټر ګنده اوبه. صحیح ده. نو پلوټډ واټر چې دی خو ظاهره خبره ده چې واټر پولوشن دی. صحیح ده. او مطلب د اوبو ګندګي ده. صحیح ده. واټر پلوټډ واټر او ایر پولوشن چې دی نو د دې سره هم څه دغه نشته چې دلته کې ورته نو ولګوئ. او بیا لینډ پولوشن دی نو لینډ پولوشن چې دی دا هم په دې کې هم تاسو نو ولګوئ. بیا دی ګاربیج نو ګاربیج چې دی خځله ګندګي. صحیح ده. نو دا لینډ پولوشن دی. مینلی دا لینډ پولوشن دی د ځمکې الودګي ده. صحیح ده. او انډایرکټلی که فرض که مونږ دا واټر باډي ته غورځوو دغه ګاربیج دغه ګن نو د دې سره بیا اوبه هم پلوټ کېږي ګنده کېږي به. صحیح ده. خو مینلی دا لینډ پولوشن دی. بیا انډسټریل ویسټ چې دي کارخانونه چې کم ویسټ کم فالتو څیزونه چې دی نو دا راوځي. صحیح ده. نو هغه واټر پولوشن هم جوړوي او لینډ پولوشن هم جوړوي ځکه دغه څیزونه دي واټر باډیز ته چې دی دا غورځولي مختلف د اوبو ذریعې چې زموږ سره سټریم دی ریورس دي اوشنز دي هر څه چې دي که نه نو د هغې سره واټر پولوشن هم کریټ کېږي او ورسره لینډ پولوشن چې دی لینډ پولوشن ورسره هم کریټ کېږي ځکه دوی دغه ویسټ چې دي نو دا ډمپ کوي په مختلفو ځایونو کې په لینډ باندې که نه د دې سره لینډ پولوشن هم جوړیږي. بیا دغه شانې یوز اف کیمیکل فرټیلایزرز آر انسیکټیسایډز کله چې موږ کیمیایي کادونه سره یا حشرات کش دوایانې دا استعمالو نو د دې سره ایر پولوشن هم کریټ کېږي. صحیح ده. واټر پولوشن هم کریټ کېږي او لینډ پولوشن ورسره هم کریټ کېږي. انډایرکټلی ورسره ایر پولوشن کریټ کېږي خو مینلی دا واټر پولوشن او لینډ پولوشن ځکه چې دا د زیات حده پورې دغه د ډېر وخته پورې دا کیمیکلز چې دی بیا په ځمکه کې پراته او مطلب فاینلی دی بیا په څه ناسه طریقې سره دا واټر باډیز ته چې دی نو دا لاړ شي فلاینګ وکړي ورسره په اوبو کې لاړ شي. صحیح ده. ریور واټر یا مطلب نور نو مینلی دا لینډ پولوشن او واټر پولوشن چې دی د دې نه جوړیږي او دا پکې خیر دی مطلب انډایرکټلی دا دې هم جوړیږي ځکه سپری چې کله مونږ کوو نو دغه ویفرز چې دی د دې سره هوا هم پلوټ شي څه ناسه. صحیح ده. بیا دغه شانتې پلاستیک چې دی نو پلاستیک چې دی مینلی دا لینډ پولوشن دی. صحیح ده. او نور خو چې تاسو بیا مطلب دغه کوئ نو انډایرکټلی دا بیا واټر پولوشن هم دی خو چې واټر باډیز ته لاړ شي نو هلته کې بیا دا مطلب اوبه په اوبو کې بیا پراته وي که نه او سموک فرام فیکټریز چې دی نو د کارخانونو چې کوم لوګی راوځي دا مینلی ایر پولوشن چې دا کریټ کوي. صحیح ده. او انډایرکټلی بیا دا لینډ پولوشن هم د دې سره د دې پکې څه ناسه لاس شته مطلب دا که بیا اسیډ رین او وغیره دا څیزونه چې کېږي نو واټر پولوشن او لینډ پولوشن هم ورسره کېږي. صحیح ده. بیا برنینګ پلاستیک اینډ ګاربیج نو د دې هم دغه سیم
دواړه سیم دي. کله چې موږ پلاستیک یا نور ګن وغیره چې دی هغه موږ سیزو نو دې سره ایر پولیوشن هم کیږي او انډایرکټلی بیا دې سره لینډ پولیوشن او واټر پولیوشن هم کیږي. خو مینلی د دې لاولنې کم ټارګټ چې نه هغه ایر صحیح ده. نو مینلی د دې نه واټر چې دا ایر چې دی سوري دا د دې نه پلوټ شي لاول، ځکه چې تاسو کله موږ یو سیزو نو د هغې نه چې کوم سموک راوځي خو ډایرکټ ایر ته ځي او نور بیا بره چې کوم ریاکشنز وغیره د پلوټن ګیسونو سره بیا د دې اوبو سره او د دې سره وشي بیا به کولینګ ډاون باندې هغه واپس د رین په شکل کې ځمکې ته راځي، ایسډ رین که نه نو هغې سره خو دغه رین چې دی دا بیا په مطلب په واټر باډیز باندې هم ورېږي او په لینډ باندې هم ورېږي، دا ورسره هم پلوټ کېږي. خو مینلی چې دی نو دا کاز دی د ایر پولیوشن صحیح ده. نو دا ټیبل او دا ریزنز د دې سره دا مختلف قسم پولیوشنز چې دا کریټ کېږي. او روانه ویډیو کې بیا افیکټس اف پولیوشن آن لایف چې دی په دغه شته پیج باندې دا لاندې دا به موږ بیا وایو صحیح ده. د روانې ویډیو پر تاسو سپارم په الله په امان.